د کہانی په شروعات کې مونږ یو ډیوډ نومي سړی وینو چې هغه گاډي چلای او په دې ښار کې هر طرف ته وره شوی او حکومت دا اعلان کړی چې یو کس په دې برفیلا طوفان کې نه روزي. خیر ډیوډ یو رستورانت ته راشي چې دا غي د مالک نوم اینا وی او د اینا په دې رستورانت کې دومره رش ني ځکه چې د دې برفیلا طوفان د وجه څوک هم د کور نه روزي او دا غي سټاف هم په چټي وی او هم تلو والوي په چې ډیوډ وویني نو هغه ساره شي او د ډیوډ نه اورډر واخلي او چې ډیوډ سره اورډر کړي هغه ورل وروړي خو اینا ډیره زیاته پریشانه او په یاره کې وی او هغه ته بار بار د چاکول نو اینا د کلکې سیټ ته وګوري او یو گاډي را رواني هغه چې دا گاډي وویني نو نور بیا راکی شي ځکه چې چا ورته رنګ او هغه دل تر ورسېدو او هغه سړی دی هوټل ته راشي او اینا سره زور زبردستی کوي ځکه چې اینا د خزبه او اینا ته طلاق غشته او د سړی خپل لور سره ملاویدل غوستل خو عدالت د خپل لور ملاویدو سره منع کړو ځکه چې دا یو نشئی سړی خو د نمخ کې چې د سړی دا اینا وخله نو دا ډیوډ نومي سړی په आवाज وکي او ورته وای چې ودرېګا نو دا سړی چې دا ووري نو نورم زیات غوسه شي او هغه ډیوډ له جګړې د پاره راشي خو ډیوډ ډیر آرام سره ناشتي او ډیوډ ورته ووي چې تا سره دوه اپشن دي یا ما سره جنگ وکړو جیل ته لاړ شه یا آرام سره کور ته لاړ شه او خپل نشه پرېدا او خپل لور دی واپس واخله نو دا سړی چې ډیوډ دا خبره ووري نو لګیا راکی شي او هغه د هغه نه چپ چاپ اوزي او د دې سړی د اتلو انعام په سکون کې کی نو اینا ډیوډ ډیره متاثر شي او هغه راشي ډیوډ سره کینی خودل ته مونږ ته پته چلی چې ډیوډ هم واده کړي چې او دا سړی چې بهر تلو نو د ډیوډ د گاډي شیشه ماته کی خو ډیوډ ورته سو نه وي نو ډیوډ دا شیشه سولوشن ټیپ سره په گاډي باندې انخلي او د اغزن روان شي او په لار ډیر تیز طوفان مو او مخکې تلل ډیر مشکل او ورسره ډیوډ ته په گاډي کې پېټرول هم ختمېدو والاو دی وجه په لار کې ډیوډ پېټرول اچولو د پاره ودرېږي او په دې لار باندې د اینا خاوندم تیریږي او هغه ډیوډ ډیر زیات غوسه کړو او هغه ډیوډ په پېټرول پمپ کې وویني خو هغه چې څنګه ډیوډ پسې ورتلو الته د پولیس یو گاډي مراشي اوس چې ډیوډ پېټرول واچي او روان شي خو شاته ورپسې د اینا خاوندم روان وي نو ډیوډ دی وویني او پوه شي چې دا هغه سړی دی نو د ځان بچ کولو د پاره ډیوډ د گاډي د سپیډ تیز کی اوس ډیوډ د دې سړی نه ډیر لری راغلو او هغه د روډ یو سایډ ته ودرېږي او د گاډي د لایټونه مړ کی خو د شپې په دې تور تیاره کې د سړی ته د ډیوډ گاډي ونخ کاری او هغه په سیده تیر شي اوس ډیوډ سره دا یاره وا چې دا سړی دوباره را نشي نو ډیوډ په دې لار روان شي او د ځنګل یو وړې لارې ته اوزي او په دې سړک باندې دا گاډي ډیر زیات خوېږي او دا ډیره سنسان علاقه مو او ډیوډ د صحیح په نظر راتللم نه او د ډیوډ نه پر سړک باندې دا گاډي سلیپ شي او په وره کې انخلي اوس ډیوډ کوشش کو چې د لیوره نه دا گاډي وباسم خو دا گاډي دا ټیرونه نورم په دې وره کې خخېدل او ډیوډ د دې گاډي نه راکوشي او د ټیرونو نه دا وره لرکول شروع کی او د یخنۍ د وجه دا غلاسونه ډیر زیات یخ شي او زخمیم شي او ډیوډ ته دا لګیدو چې لاسونه مات نشي نو ډیوډ خپل گاډي ته واپس روخیږي او د گاډي دا هیټر ولګي او دا خپل لاسونه هغه ته ګرم کی اوس ډیوډ پوه شو چې زما د دې نه وتل ډیر زیاته مشکله شو هغه پورې چې ترسو پرې څوک مدد د پاره نه راغلي او هغه په موبایل کې سیګنل نه ویل چې پولیس ترنګ وکي او د مدد د پاره راشي او نور هم داسې څوک نو ځکه چې حکومت دا اعلان کړو چې په دې طوفان کې به څوک نه روزي او دا سړک هم ډیر زیات ویرانو نو دې سره ډیوډ د خپل گاډي د بیټري بند کی او هغه دلته یو سیګریټ ولګي او هغه پسکلو کې ودشي خو د سحر ټایم کې د زناور आवाज ووري او سترګې کولو شي او دا ځنګلي زناوري اوس ډیوډ د یری د لاسه اوزم نه د دې گاډي نه او د خوراک مر سره سنو نو د ډیوډ دماغ کې دا خبره راشي کو دا گاډي دغه سی ولاړی نو دا وره به دا گاډي پټ کی او دلته ما څوک نه ویني او د به د دې نه وستل نورم زیات مشکل شي نو اوس د گاډي نه روزي او په دوربین کې اخوا دی خوا ګوري او د لری نه دته لوګي ښکار شي او ډیوډ الته د تلو فیصلو کی ځکه چې دته دا امید وی چې الته به انسان یو هغه به زما بددو کی خو د تلو نه مخ کې د گاډي دا ډیګي کولو کی او د گاډي په ډیګي کې موږ سوینو اینا پرته ده او د سره موږ ته پته لګی چې دا ډیوډ یو ښه انسان نه بلکې دا یو ډیر خطرناک انسان دی ځکه چې د خلک اغوا کول د تلو نه مخ کې ډیوډ اینا ته وی چې د دې گاډي نه د وتو کوشش مونه کی خو اینا د خبرونه مني او دا غي لاسونه خپل په ټیپ باندې بند شوی نو اینا د دې ټیپ نه د لاسونه خلاص کی او هغه د گاډي نه د وتو کوشش کوي خو د گاډي د شاته ځای د دننه نه کولاویږي نو د سره د گاډي د سپیکر مات کی او په هغه ځای روزي او د سره د گاډي د دروازه کولو کی او دا غزنه او تختی خو بار ډیر زیاته یخنی وي او لری پر چې هغه ته انسان پیدا نشي نو هغه مجبورن واپس د گاډي لراشي اوس بل خو موږ ډیوډ ګورو چې هغه دی لګیت لو پسې د خپل گاډي نه ډیر لری راشي او د کې د خپل په یو کنه کین خلی او خپل مات شي او داغه د خپل نظر زیاته وینه شروع شي خو هغه نشو پاسې دی خو همت پکې ځکه کو دی په دی وره کې دغه سپروتی نو د یخنۍ د وجبه مړ شي اوس ډیوډ واپس د گاډي ته دراتلو فیصلو کی خو نه په دې گاډي کې د خپل بچو د پاره اومم شیزونه ګوري خو هغه ته یو ټیپ او یو د بهوشۍ دوی ملو شي او دا شیزونه ځان سره سنبال کیدا او ډیوډ هم پر خپل ځان د گاډي ته راوستو د گاډي دروازه کولو کی او گاډي کې کینی او ډیوډ د خپل پینټ اوښلی او د خپل خپچی وګوري نو دا ډوکې ډیر غلط طریقې سره مات شوی نو ډیوډ د خپل خپینه یو تار تو کی چې دا
وینه ودرېږي او هغه د یخنۍ کمولو دپاره چې څنګه هیټر ولګوي نو ډیوډ پوه شي چې په دې ګاډي کې چیړ چاړ شوي دي او هغه ته دا پته ولګي چې د اینا نه علاوه بل څوک دلته نشته خو ډیوډ چې چاقو چت کي او په اینا باندې حمله کوي د هغې نه مخکې اینا دا ډیوډ بېهوشه کي او د بېهوشۍ په حالت کې دی خوب وویني چې دی په دې برفیله ځنګل کې پروت دی او مخامخ ورته یو مړ ځناور پروت دی او دواړه لاسونه یې په وینو څښا دي او ډیوډ د یارې د لاسه راپاسي او چې هغه وګوري نو اینا د ډیوډ لاسونه سټیرینګ سره تړلي او مری ولا سیټ سره نو اینا ولا په مری چاقو کیدي او ورته وویل چې تا زه دلته څه راوستم او زما موبایل دې څه کو نو ډیوډ ورته وایي چې ستا موبایل ما په لار کې وغورځو او ما ته په خپله پته نه لګي چې دا کم ځای دی ځکه چې ما نم لاره ګډه وډه شوې ده نو اینا د ده نه بټوه او موبایل واخلي خو د هغه په موبایل کې هم سیګنل یې نه وي نو دلته ورته ډیوډ وایي چې بېشک زه ستا په قید کې یم خو مونږ دواړه اوس ګیر یو او مونږ سره د ژوندي اوسېدو دپاره صرف دا یو ګاډی دی او مونږ د دې استعمال احتیاط سره وکړو نو اینا هم د ده خبر ومني او هغه د دې ګاډي دا هیټر بند کړي نه پس اینا د ډیوډ دا بټوه چیک کول شروع کړي نو اینا ته پته ولګي چې ډیوډ سره ډېر جعلي کارډونه دي او دې سره مونږ ته پته لګي چې ډیوډ یو غټ دوکهباز سړی دی خو اینا دلته ډېره زیاته ستړې وي او هغې له خوب ورغلي وي او چې په دې ګاډي کې کم شیدونه دي هغه دا بهر ولي چې آرام سره وده شي خو د ډیوډ د وجې دا به آرام سره څنګه وده شي خو د اوده کېدو نه مخکې دا د ډیوډ بېهوشه کی او د بېهوشه حالت کې ډیوډ واپس خوب وویني چې هغه مو هغه برفیله ځنګل کې وي او د هغه مخې ته یو مړ ځناور پروت وي چې د هغې په وینې باندې د ډیوډ لاسونه څښا وي او ډیوډ واپس د یارې د لاسه په هوش کې راشي خو د هوش راتلو نه مخکې اینا پاسېدلې وه نو اوس اینا ته د باتروم ضرورت شي او هغه چې د ګاډي نه وځي او د دې موقع نه فایده واخلي نو ډیوډ په سچل باندې د ګاډي دا ټولې دروازې لوک کړي چې اینا بهر ګیره شي نو اینا د ده پر حرکت باندې ډېره زیاته غوسه شي او هغه کو ژوندی اوسېدی شي صرف د ګاډي کې دننه او اینا چې دا کم سامان بهر ویشتو د هغې په مدد باندې دا د ګاډي دا شیشه ماته کړي خو د دې ګاډي د شیشې ماتولو د وجې په ګاډي کې دننه یخنۍ ډېره زیاته شي او په غوسه کې د سیټ بیلټ په مدد باندې اینا دا ډیوډ د مړ کولو کوشش کو خو د اینا په زړه کې رحم راشي او دا ډیوډ مړ نه کي او د دې شیشې ماتېدو د وجې په دې ګاډي کې یخه هوا ډېره تیزۍ سره راتله نو اینا د ټیپ په مدد باندې دغه کړکۍ بنده کړي نو اوس اینا د ډیوډ دا موبایل چې کول شروع کړي او هغې کې دا خپل او د خپل خاندان تصویران وویني نو اینا دلته پوه شي چې ډیوډ اچانک د خپل هوټل نه اغوا کړی نه بلکې ډېرې عرصې نه مخکې هغه د اینا د اغوا کولو ترکیب جوړ کړی و اوس اینا دا ګاډی چې کول شروع کړي چې هلته اینا ته د جینکو کارډونه میلو شي نو اینا ته پته ولګي چې زه ړومبۍ ښځه اغوا کولو والا نه یم دې نه مخکې ډیوډ ډېرې ښځې اغوا کړي دي او مړې کړي دي او هغه یو خطرناک قاتل دی نو اینا ته تپوس وکړي چې تا دا دومره جینکۍ مړې کړي ولې دي او اوسه پورې څومره جینکۍ مړې کړې نو دلته ورته ډیوډ وایي چې ما ته نه دي یاد نو هغه اینا ته خپله کهاني شروع کړي چې ړومبۍ زه د ښځو بېوقوفو جوړولو دپاره یو ترکیب جوړوم چې زه د هغې مخکې خپل ځان ډېر معصوم ثابتوم او یو ګوتمه واچوم چې هغې سره زه لګم چې زه واده کړی او شاته ګاډي کې زه د ماشومانو یو سیټ کېدم او چې دې سره لګم چې زما خاندان شته او د غنټو سفر نه پس ډیوډ ته یو جینۍ میلو شي چې هغې لیفټ غوښتو نو ډیوډ وایي چې اوله کې هر څه نورمل خو په خبرو کې هغه زما د خبرو نه ویرېده او هغې پولیس ته رنګ کو خو د هغې نه مخکې هغه ما ونیوه او په چاقو مې مړه کړه او ډیوډ ورته وایي چې دا زما ړومبۍ قتل او هغې نه پس ما بې شمار قتلونه وکړل او ما ته پکې څه یاد هم نه دي او ډیوډ د خپلو خبرو سره اینا یارول غوښتل نو اینا د ډیوډ په خوله باندې ټیپ ولګوي اوس دلته اینا د وده کېدو کوشش کوي چې اچانک د دې په ګاډي باندې څوک حمله وکړي نو دلته دی وایي چې دا جوړې ځنګلي ځناور دی خو چې د دې ګاډي مخې ته دا ځناور پنجه ووایي نو دی پوه شي چې دا یا انسان دی یا یو بل مخلوق دی دې نه مخکې چې د مخلوق د اینا ګاډي مات کړو نو اینا زړه ګاډي سټارټ کړي یو شان هرنې وهل شروع کړي خو د اینا د یو شان هرنو د وجې دغه مخلوق دا غځې نه لاړ شي نو دلته ورته ډیوډ وایي چې دا عجیبه مخلوق ستا د وجې راغی نو اینا ورته وایي چې ستا وینه بهر پرته ده او د هغې د وجې دا مخلوق دی خوا راغی اوس د ډیوډ دا زخم ډېر زیات تور شي او د ډیوډ د دې د وجې مرګ هم کیدی شي نو دلته ورته اینا وایي چې دا مخلوق یو انسان نه دی بلکې دا یو روح یو بلا ده او هغه بد او ظالمان خلک مړه کوي خو د خپل شکار مړ کولو نه مخکې هغه د هغې په خوب کې راشي او په خوب کې یری او چې ډیوډ دا ووري نو ډېر زیات ویریږي ځکه چې هغه هم خوب کې یریدلی دی اوس د دې خبرو دوران کې د دې د ګاډي دا بیټریم ختمه شي او دې سره د ګاډي دا هیټر هم بند شي اوس د دې حالت دومره خراب شي چې دی یو بل سره جوخ شي ځکه چې دې ته به د یو بل د جسم نه ګرموالی ملاویږي او د هغې د وجې به دوی جمدي وي اوس ډیوډ ته لګي چې زه اوس بچ کېدو والا نه یم او هغه اینا ته خپله کهاني شروع کړي چې آخر ولې ما دا قتلونه شروع کړي دي او ډیوډ ورته وایي چې کله زه وړوکی یم نو زما مور به په ما ډېر زیات ظلم کو او د هغې د وجې زما زړه ډېر زیات سخت شو او ما ول خپله مور مړه کړه او اوس چې زه دا ښځې مړې کوم نو زه خپل ځان ډېر مضبوط محسوسوم او اصل خبره دا ده چې زه د ښځو نه به ډېر زیات یریدم نو
دلته ورته انعام خپل کہانی شروع کی او ورته وی چې ما سره بم زما پلار ډیر زیات ظلم زیاتې کو او یو ورځ ما هر څه د خپل مور ته وی چې دینه پس زما پلار جیل ته لاړو. نو اوس اینا ته دا لګیدو چې د مرګ په وخت کې د ډیوډ زړه ډیر زیات نرم شو او هغه اینا سره خکې. خو ډیوډ دا هر څه د اینا د بیوقوف جوړولو لپاره کول او اینا په خپل خبرو کې مصروفه کی او هغه خپل لاسونه خلاص کی. نو ډیوډ اینا ډایرکټ د مرینه ونیسي خو د اینا د مړ کېدو نه مخکې په دې ګاډي باندې بیا حمله وشي او دا غ بلاوي چې د کم کیسې ورته اینا کړې و او هغه سره ډیوډ ونیسي او بهر طرف ته راکاږي او د سره ډیوډ اینا نیولې وي. نو اینا د خپل ځان بچکولو لپاره د جیکټ وباسي او ډیوډ هغه بلا ځان سره راکاږي. نو اینا زر د ګاډي د دروازې بند کی او هغه د یری د لاسه د شاته ډیګي کې پټ شي ځکه چې دا بلا واپس را نشي. خو هغه سره ګرمه کپړې هم نوي کې دي شي د یخنۍ د وجه مړ شي. خو د دې قسمت خوي دا برفیله طوفان ودرېږي او دې کې ور لړکول والا یو غټ ټرک راشي او د دې ټرک ډرایور نظر په دغه ګاډي باندې پریوزي. نو هغه د ټرک نه راکوشي او دا ګاډي چې کول شروع کی چل ډېر زیاته وینم وي. نو هغه دا ګاډي چې کی خورته څوک ملو نشي او چې هغه د دې ګاډي د ډیګي کولو کې نو الته اینا وي. نو د یخنۍ د وجه داغه حالت ډېر زیات خراب وي خو هغه اوسه پورې جمدی وي او هغه به اوس هسپتال ته بوزي او بچ پېکی او دې سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.